د ننګرهار غمیز حقیقت معلوم شو. د اسپانیار خو ټوله قصه په خپله خوله باندې وکړله چې څنګه د هغه زامنو او ملګرو د اسپانیار کور ته ورغلل او د هغه بچیان او پلار یې څه رقم بې رحمانه توګه باندې په شهادت ورسول. راځئ چې د دې د خولې نه واورو. ګلالۍ یم د شیرزمان لور یمه. ما باندې پلار ولور ډېر زیات واخیسته، 200 لکه پخوانی افغانۍ پخواني طالبانو وخت کې. بیا یې ما ته د سرو امیل واخیسته، سره یې راته واخیستل پاونډونه ول. هغه یې خرڅ کړه، ما ته ویل امانت یې بنکره کېږده چې تا نه به یې څوک پټ کړي. هغه مې دوی کره امانت کېښودل چې کور ته لاړم، بېرته راغلم، ما د ما امیل یې خرڅ کړی و، ټکټر یې اخیستی و. هغه بیا هر وخت ورته یادول دادا دې ما پیسې راکړه چې هغه ډېرې سختۍ را باندې تېرې شوې، دوی ما ته را نه کړې. بالاخر پلار مې پرې منکر شو، پلار مې راجګ شو شیرزمان، ایسته یې د ما امیل خرڅ کړه. سخت کالي روزه کې پیکاسم وکړو چې ما پیکاسان راټول کړل، د ما سره دې راکړي. هغه ما زوی فیصل ویلې چې زه دا سره ورنه اخلم، پلار نه دی خلک راولم ورنه یې اخلم، او چې زه پې کاروبار ځان ته جوړ کړم. قرض مې ورنه غوښتل یم، پلار مې نه راکولې، همداسې یې نه راکولې، په سرو مې منکر شو، قسم مې پرې وکړ په جماعت کې. د ما زوی ویلې زه دغه سره ورنه اخلم، خلک راولم ورنه یې په زوره اخلم، او ما اجازه نه ده ورکړې چې زویه داسې مه کوه. د ما په اجازه یې نه دي راوستي دا کسان، خو ده راوستي د جان اغا او د ده په مصلحت دا کار شوی. دا ټول په شهادت رسېدلي ده، د جان اغا او د فیصل په رابطه د ما د ورېندار او د هغه په شهادت رسېدلي دي چې پیسې یې خپلې نه ورکولې د ما زوی ته. ورېندار مې و، پلار مې و، 4 ماشومان. د جان اغا او د فیصل په مشوره دغه شهیدان رامنځته شوي د سرخود ولسوالۍ سلطانپور سیمه کې. دوستان تاسو په ټوله قصه واورېدله، نو دا ډېر د افسوس ځای ده چې 2 روپۍ طلا دپاره یا هم د پیسو دپاره خپل مسی جګېږي یا هم د خوارزاده جګېږي او ماما بچیان یا هم خپل بابا د بای نه وړه د پیسو یا د طلا په وجه باندې. نو دا د موږ د افغانانو ته یا موږ پښتنو ته ډېر غټ د افسوس ځای ده او ډېر د خواشینۍ ځای ده چې دا رقم د 2 روپۍ یا د طلا دپاره موږ خپل خپلوان یا بابا یا د ماما بچیان د بای نه وړه. نو ډېر زه په غمجن سوم، ډېر خواشینی هم سوم په دې باندې. نو خپل نظریات په کمنټ کې شریک کړئ.